کله چې په نړیوال مارکیټونو کې یا داسې نندرتونونو کې د خپل هیواد ګډون کم څوک ګوري نو د زړه نه پرې فخر کوي. سلامونه دوستانو، ستړي مه شئ. دوستانو نن زه راغلی یم ګل فود نندرتون ته، کوم چې په دبۍ ورلډ ټریډ سنټر کې جوړ شوی دی. دغې نندرتون 28م پړاو روان دی. په دې کې د 125 ملکونو 15,000 کمپنیانو ګډون کړی دی چې خوشبختانه افغانستان هم یو د هغې جملو څخه دی. نو هیله درنه کوم چې ویډیو موږ سره تر پایه پورې وګورئ. ګل فود ایگزیبیشن تقریبا هر کال جوړیږي. د 28م پړاو دی. په دې کې 125 ملکونو ګډون کړی دی چې د دې ملکونو 15,000 کمپنیانې دي. خوشبختانه افغانستان هم شتون لري پکې او د افغانستان 28 کمپنیانو ګډون کړی دی. دغه 28 کمپنیانې زیاتره وچې میوې خرڅوي. دې ته د نړۍ ګوټ ګوټ څخه خلک راځي، د ګوري کم چا چې خوښه شي نو د دوی څخه کانټیکټ نمبر اخلي، نو بیا د دوی سره د ایمیل یا واتساپ په ذریعه تماس نیول کیږي. کلم چې کم چا مالونو ته ضرورت شو هغه که په نړۍ هر ځای کې و نو دغه کمپنیانو والا کم خواندان چې دي دوی ورته خپل پروډکټ یا کومه وچه میوه چې ده هغه دوی ته رسوي. نو دې سره هم د افغانستان تجارانو ته کار پیدا کیږي او هم افغانستان اقتصاد ته خورا ګټه رسوي. زموږ سربیره د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو چې پکې ګډون کړی و د دوی مختلف پروډکټ نندارې ته وړاندې شوي وو. دا چې ګل فود نه ورته ویل کېږي نو ټول پروډکټ د خوراک او څښاک وو. زموږ د هیواد کم ګډونوال چې اکثریت اماراتو او بهرنیو هیوادونو کې میشت وو. دا چې تاسو ته پته اوس د ویزې ستونزه ده. نو ما چې دوی سره خبرې کولې دوی راته ویل چې موږ تقریبا 10 کاله کېږي چې دې کې ګډون کوو. زیاتره پکې ډېر پخواني وو، د 10 کلونه دوی په دغه ایگزیبیشن یا دغه نندرتون کې ګډون کوو او بیا ځینې داسې وو چې دوی نوي راغلي وو. کلم چې په نړیوال مارکیټونو کې یا داسې نندرتونونو کې د خپل هیواد ګډون کم څوک ګوري نو د زړه نه پرې فخر کوي. الله دې وکړي چې دا ویډیو تاسو خوښه شوې وي. مننه.